بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د پر افغان خاوره د پاکستاني ملیشو د تېرې شپې د بریدونو په تړاو د ملي ټلویزیون ځانګړې خپرونه ګورئ. تېره شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ مغلګۍ سیمه کې پاکستاني متجاوز پوځ په یو کور بمبار کړی چې په دغه وحشیانه برید کې 9 ماشومان او یوه زنانه شهیدان کړي دي او کور په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی. له دې سره هم مهاله په کونړ کې هم بریدونه شوي دي چې هلته هم 4 ملکیان ټپیان شوي دي. دا په داسې مهال کې ده چې له دې مخکې د پاکستان سره په راپورته شوو جنجالونو باندې 3 ځلې بې پایلې مذاکرات ترسره شوي او هر ځل پاکستان له مذاکراتو شاتګ کړی و او د منځګړو هیوادونو خبره یې هم نه ده اورېدلې. د پاکستان لخوا لومړی ځل برید هغه مهال وشو کله چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته په یو رسمي سفر باندې تللی و او د هند سره یې په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې کولې. دا ځل هم بیا د افغانستان د صنعت سوداګرۍ وزیر هند په یو سفر باندې تللی دی تر څو چې د هند سره په خپلو اقتصادي اړیکو باندې خبرې وکړي او یا دغه اقتصادي اړیکې له هند سره نورې هم ورغوي. دوی بیا په افغانستان باندې بریدونه کړي دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان څه غواړي؟ آیا د دوی ناکامې هڅې د افغانستان د محدودیت لپاره دي؟ د دایمي اوربند ماتول په څه معنا دي؟ آیا د دوی د خپل حیثیت پروا نه لري؟ له دې وروسته له پاکستان سره څه ډول چلند او سیاست کول پکار دي؟ سلام ستړي مشئ. زه حبیب الرحمن صافی یم او د بحث لپاره را سره 3 تنه قدرمن مېلمانه یو ځای شوي دي چې پر همدغه مهمه موضوع به را سره بحث او خبرې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید عباد الله صادق، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی تراب عابد او د سیاسي چارو کارپور هلا هوتک هم د سکایپ پر لیکه باندې له موږ سره وصل دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ مېلمنو. هوتک صاحب راځئ بحث به له تاسو را پیل کړو. پاکستان له 3 ځلې مذاکرات وروسته بیا ولې د پر افغان خاوره باندې برید وکړ؟ هدف یې څه دی او څه غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو د تاسو له طریقه محترمو درنو او محترمو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو او محترمو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. په ډېره خواشینۍ سره ووایم چې پاکستان یو ځل بیا خپل جبر، خپل استبداد او خپله ناغېړي او د ټولو تعهدونو خلاف هغه کړنه ترسره کړله چې له بده مرغه یې د موږ د 4 په شاوخوا کې ټپیان او ملکي ټپیان او دغه ترڅنګ د 9 ماشومانو په ګډون باندې د هغوی پلار او مور په شهادت باندې ورسول. دا د افغانستان په وړاندې باندې د پاکې خاورې او د مقدس حریم د نقص هغه صراحت بیلګه ده چې د دوحې د توافق د نقص په معنا باندې بلل کېږي. دا نه یوازې د آتش بس د څرګند نقص بلل کېږي بلکې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف او نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. دا د افغانستان اسلامي او پاکه خاوره باندې تجاوز بلل کېږي او د دې منفي پایلې هم په دواړو هیوادونو باندې د بېثباتۍ په برخې نه رانیولې بیا د نړیوالې ټولنې او یا د ټولو هغو برخو چې د سیمې د ثبات په برخه کې لازمي دي د هغوی ته د بېثباتۍ د راوستلو او د ټولو هغو برخو چې دغه سیمه ورباندې کړېدلې ده د هغوی یوه بیا د راژوندي کولو په معنا باندې دوی په صراحت باندې ویلی شو چې د انساني او ملکینو زیانونو په اړولو باندې دغه چاره ترسره کړې ده. د ملکي وګړو شهادت رسول یا ټپي کول بحران رامنځته کوي او د ماشومانو او د ښځو قرباني رنګ حتما راوړي. لکه څنګه چې د پاکستان په کور دننه د ټولو ملکي وګړو په وړاندې باندې دوی دهشت، وحشت او د دوی ظلم او استبداد ښکاره ده. له همدغه امله د سیمې په سطحه باندې دننه هم دا ځل د خپلو ناکامیو پړه او د خپلو هغو شومو اهدافو او د پردیو د حلقې او یا د هغوی په نیابت باندې د خپلو چارو او د هغوی د موخو د ترلاسه کولو لپاره په یو پاکه مقدس خاوره باندې د یو پروپاګند په چوکاټ کې د خپلو ناکامیو د پټولو په رڼا کې د دې لپاره چې اذهان په کور دننه تحریف کړي او خپلې ناکامیانې پټې کړي دا عمل ترسره کړی ده. دا سیاسي ډیپلوماتیکې شخړې رامنځته کولی شي، اقتصادي زیانونه له ځان سره درلودلی شي او په ټوله کې د سیمې لپاره یوه رغنده بېثباتي ده. که د سیمې هیوادونه
په دې برخه کې لاس په کار نشي کېدلی شي چې دا هوتک صاحب دوی ته په تیر ځل باندې غاښ ماتونکی ځواب هم ورکړل شو، بیا د هغې نه وروسته دوی سره د تجارت لارې هم په بشپړ ډول باندې وتړل شولې. هیڅ درک نه کوي او هیڅ له دغې خپل عمل نه اوړي او بیا په هماغه شکل لکه څنګه چې پخوا یې بریدونه کول، لکه څنګه چې پخوا یې په ملکي وګړو باندې بریدونه کول، لکه څنګه چې پخوا د افغانستان خاوره نسکوله، بیا یې هم ترسره کوي. څنګه دومره ډاډه دي؟ د ما په اند باندې د پاکستان رژیم د اقتصادي معاملې په توګه باندې د ولسي ګټو پر ځای باندې د پوځي ادارو ګټو ته ژمن دي او دا پوځي ادارې د بل چا په نیابت باندې کړنې ترسره کوي. یوه مسله دوهمه دا ده چې د دوی ستراتیژي په سیمه کې دننه د بل چا د نیابت لپاره رغول شوې ده. تاسو وګورئ خپله په پاکستان کې د درېږونو قوتونو یا د درېږونو متضادو خواو موجودیت صراحتا په دې باندې دلالت کوي چې دا د سیمې لپاره ممید نه دي، نه د خپلو وګړو لپاره ممید دي، نه د خپل سیاست او نه د خپل حکومتدارۍ لپاره ممید دي، بلکې په ټوله کې د یوه داسې سرطاني دانې په توګه باندې چې د دوی استوګنځای، د دوی فساد، د دوی مشکلات، د دوی ټاکنه، د دوی پټ او ښکاره پیمانونه، حتی تر دې پورې چې د ټولې سیمې لپاره د دوی جغرافیه د استفادې وړ په تېر 100 کلونو کې استفاده شوې او لا اوس هم استفاده کیږي. دا فکر کومه په خپل واک باندې نه دي او نه خپله اراده تمثیلوي، بلکې د نورو غوښتنې تعمیلوي او د هغو د عملي کولو لپاره. څه فکر کوئ د چا ارادې تمثیلوي، د چا غوښتنو په اساس باندې دوی دا بریدونه کوي او حملې کوي؟ خو راځئ چې درې واړه مهمه برخې را یادې کړو. لومړی دا چې د پاکستان پوځیان مستقیما د امریکایانو نه فرمان اخلي او د هغوی په اشاره باندې په افغانستان او په سیمه کې دننه خپلې موخې تعقیبوي او دغه ناکردي تطبیقوي. دوهم د ISI چې د MI6 ده، د موساد ده او خپله د CIA نه د کانال نه اوبه اخلي او دلته پټې پروژې لکه د داعش پروژه د سیمې لپاره او یا هم د همدغو لپاره په نیابت باندې ډلې روزي، تر څو حتی د مرکزي اسیا او دغه ترڅنګ ایران، پاکستان، افغانستان او تر روسیې پورې دغه ناامنۍ خپرې کړي دي. او درېیمه هغه حکومتي برخه ده چې له واکه وتلې برخه ده، په هغوی باندې جبر وکړي. په دې تېر ځل باندې هم یوه داسې فاجعه رامنځته کړل چې دوی خپل قدرت ورباندې لوړ کړه، حتی په بودیجوي لحاظ باندې هم 18% بودیجه د پوځ د لګښتونو لپاره اضافه کړله. دا په همدې معنا باندې ده چې دوی ته دغه بودیجه اضافه کول او ورکول او یا د ملکي حکومت نه یې راخیستل او هغه تصویبول او بیا بالاخره د خپلو منافعو لپاره استفاده کول، دا د بل چا نیابت ده، دا د غربیانو نیابت ده، دا د امریکایانو نیابت ده او له همدغه نه په استفاده باندې د هغوی موخې تعقیبوي تر څو په سیمه کې خپل جیوپولیټیک. هوتک صاحب یو مسله بل هم راپورته کېږي، دغسې یو ناخوښ حکومت یا دغسې یو خودخواه حکومت یا دغسې یو خپلخوا نظام څنګه دومره پایښت کوي، څنګه دومره پاتې کېږي چې ولس هم ترېنه بېزاره دی، ګاونډیان هم ترېنه بېزاره دي، خلکو ته هم په ضرر باندې تمام دی، څنګه پایښت کوي، څنګه پاتې دی تر اوسه پورې، ولې مخته روان دی؟ د ما په اند باندې هېڅ پایښت نه لري دا رقم هغه رژیمونه. تاسو ولیدل چې پوځیان ټول ملت یې د دوی د دریشي تر شا دهشتګردي تعریفوي. تاسو ولیدل د همدغه پوځیانو خپل ملت ځپلی دی. تاسو ولیدل په بلوچستان کې د هغوی حقوق ضایع کړي دي. تاسو ولیدل چې هندوستان یو بیا د دې جرأت کوي چې د سیند سیمه خپله سیمه وبولي. تاسو ولیدل چې د ملک الطوایفۍ نه راوحساب کوي یا هم په ټوله کې د جبر او د استبداد حکومت یوازې یوه صوبه په دې دریو نورو صوبو باندې چلوي. تاسو وینئ چې د دوی په وړاندې باندې هم اقتصادي رکود موجود ده، هم ټولنیزه بې ثباتي شته، هم په نظامي درشل کې دننه د دوی په وړاندې باندې عملا نظامي مبارزه جریان لري. دا پایښت نشي درلودلی که څه هم تر دې اوسه پورې د غربي زور او یا د امریکایانو په حمایت باندې تر دې اوسه پورې د هغوی په پیسو د هغوی په امکاناتو باندې تر اوسه پایېدلي دي. د ما په اند باندې دا اوس هم امریکایان له دوی سره یوازې د نیابت په حلقه کې دننه مخته تګ کوي، نه دا چې هغوی سپورټ کې ویې ساتي او ویې روزي. که څه هم د سیمې لپاره د لومړي ځل لپاره داسې فرض کړو چې دغه امریکایانو یا دغه غربیانو غوښتل چې دا هلته باثباته وساتي، دا د هغوی د رعایت ده، دا خپله د پاکستان د پوځ د رعایت ده او نه هم د پاکستاني چارواکو د رعایت ده. په دغه څلورو صدراعظمانو کې یو صدراعظم هم په کور باندې دننه نه ده موجود، څوک یې بندیان کړي، څوک یې خله کړي دي او څوک یې له وطن نه پسې فرار کړي. صحیح شو، ډېره زیاته مننه، بیا هم راګرځو انشاءالله. صادق صاحب
پاکستان درې ځل مذاکرات ته د افغانستان سره کېناستل، دغه جګړې د حل لپاره هم دوی تقریبا هغه ظاهري لیوالتیا خپله ښکاره کړله چې دا جګړه باید پای ته ورسوو، خو بیا هم په افغانستان په خاوره باندې بریدونه کوي. او څنګه دومره ډاډه برید کوي؟ تر شا څه ډول ډاډ دوی لري چې په افغانستان باندې دغسې ډاډه راځي او برید کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن صافی صاحب، تاسو ته په باس کې ډېرو درنو محترمو میلمنو ته، ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام او درناوی. یقینا چې خواشینونکې پیښه وه، یقینا ډېره غمجنه پیښه وه. دا غمجنه پیښه یو طرف ته زموږ د خاورې نقض دی، بل خواته د خلکو وژل دي، هغه هم عام وګړي دي، 9 ماشومان دي، یوه ښځه ده. په کونړ کې 4 عام وګړي دوی زخمیان کړي دي. او دا اوسنۍ پیښه نه ده. تاسې وګورئ چې دا څومره غټ کړکېچ چې جوړ شو، حتی دوی په کابل باندې حمله وکړه، زموږ په زړه یې حمله وکړه. د آسیا زړه افغانستان دی او د افغانستان زړه کابل دی. دا په یو سیاسي مرکز باندې، زموږ په پایتخت باندې د دې برم او د ټولو شاهکاریو په دې ټوله آسیا کې یعنی یو نوم لري، یو نشان لري. دلته امان الله خان ازادي واغستله، دلته مجاهدینو د روسانو نه ازادي واغستله، دلته د طالبانو غورځنګ د امریکایانو څخه ازادي واغستله. دا داسې یو پایتخت بالاخره دی چې دلته اصلا نور هیوادونه ولو که لوی هیوادونه دي، کوچني هیوادونه دي، ډلې دي، نشي کولی چې برلاسي ولري، نشي کولی چې په دې باندې دا اشغال کړي او بیا دا اشغال وساتي. له بدبخته چې یو داسې ګاونډی په خوا کې لرو چې بې واکه دی، بې ژواکه دی، اصلا خپل اختیار نه لري. دی همیشه د نورو هیوادونو خصوصا د امریکا او د برطانیې او د دې هیوادونو د یو سنګر په توګه د دې نه استفاده شوې ده. دا یو ملک نه دی، دا آزاد ملک نه دی، دا مستقل ملک نه دی، دا د دې لویو هیوادونو د پروژو یو مرکز دی. دلته پروژې اخیستل کېږي. تاسې وګورئ لوی هیوادونه بندرونه هم لري، په هغه بنادرو باندې دوی تعزیرات هم لګولي. هغه بنادر په یو شکل د اشکالو غواړي چې استفادې کړي په هغه ملک باندې چې هغه بندر سره تړاو لري، یا هغې ته نږدې دی، یا د هغه په واک کې دی، هغې ته پلمې لټوي. بعضې اقتصادي موخې لري لوی هیوادونه، خصوصا هغه هیوادونه چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته دوی مثلا لوی قدرتونه دي، که برطانیه ده، که فرانسه ده، که روس دی، چین دی او یا امریکا ده. دوی خپل اهداف په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، د استراتیژیکو موخو ته د رسېدو دپاره حتی په نظامي لحاظ باندې عملي کړي دي. حتی په خپلو هیوادونو کې لوی کړنې ترسره کړي دي چې هغې ته موږ د 11 د سپتمبر نوم هم اخیستلی شو چې کیدلی شي بلکې همداسې ده. د امریکا خپل سیاسونه وایي چې دا انسایډ جاب دی، دا د دوی خپله یوه کړنه وه. بالاخره باید دې نقطې ته ځان را رسولی وی. هغه نقطه چې روس دلته ماته وخوړله، مګر بیا دلته د په نظامي لحاظ باندې حضور درلودی، هم د چین په خوا کې، هم دې خواته ایران دی، هغه خواته روس دی، او دا یوه ستراتیژیکه نقطه وه. دا باید دوی په نظامي لحاظ باندې نیولي وی او بیا یې ساتلي وی. نو دې دپاره دوی پلمې جوړې کړې. اوس پاکستان بله څه پروژه نه لري، بل څه هدف نه لري، فقط د ابتدا نه هدف د برطانیې، د امریکا همدا و چې یو داسې څوک به، یو داسې تالیڅټی باید دلته په دې سیمه کې دی ولري چې هغه د دوی په اشاره باندې وګډېږي، هغه د دوی په اشاره باندې عمل وکړي، که هغه نظامي عمل دی، که هغه استخباراتي عمل دی، که هغه هره کړنه ده باید د دوی په اشارې وکړي. دا زما یو ګاونډی هیواد دی، دا زما یو مسلمان هیواد دی. تا ویلي دي چې د پاکستان موجودیت او د دغه جغرافي بیلیدل او د مسلمانانو دپاره دا د مسلمانانو یوه خطه ده، دا د مسلمانانو یو جغرافیه. ته اټوم بم د دې دپاره وکاروه، استعمال دې کوه، هغه دې تجربه که تر څو چې ته غږ دې وکړه چې دا د مسلمانانو او د اسلام یوه قلعه ده، بلکې ته خو د مسلمانانو دپاره یوه مورچل شولې. ته خو په هر ځای کې باید مسلمان وټاکې. تا څنګه دا شکر ایسته، تا څنګه میټایانې تقسیمولې، تا څنګه خوشحالیانې لمانځلې چې دلته یو ځل مجاهدین په قدرت ورسېدل، روسان وټاکول شو، بیا دې د افغانستان سره هغه مرسته، هغه کومک، هغه لاسنیوی، هغه ګاونډیتوب، هغه د مسلمانۍ په بنیاد باندې چې باید تا څه کړي وي، هغه تا ادا نه کړل. تا نه د خدای حق ادا کړ، نه د دې مسلمان ملت چې کوم ښېګڼه کړې ده د هغې حق دې ادا کړ. بیا د امریکایانو د وتلو نه وروسته تا دا چکچکې دې دپاره نه دي ولي، تا د میټایانې دې دپاره نه دي تقسیم کړي چې دلته امریکایان ووتل او افغانستان آزاد شو. نه، تا دې دپاره دا هر څه تقسیم کړ، خوشحالي دې وکړله، هوایي ډزې دې وکړلې او مبارکیګانې دې ورکړلې چې بیا یو ځل افغانستان
افغانستان لکه د اویاومې لسیزې په شان بیا به دلته چې څه دي، که دلته ټانکونه پاتې دي، که دلته تیارې پاتې دي، که دلته تاسیسات دي، که دلته وړوکی کار شوی دی، دا به بیا موږ د ډلو ټپلو په منځ کې د جنګ جګړې له مخې هدف یې همدغه دی. او بالاخره موږ ولیده هغه بالکل په رڼا سترګو باندې چې څوک بصیرت لري، څوک عقل لري، څوک فهم لري، څوک سیاسي درایت لري، څوک شعور لري، هغه په دې پیږي چې بالاخره د روسانو وتلو نه وروسته دوی څه وکړل او د امریکایانو د وتلو نه وروسته چې اوس دلته ډلې نشته دی، ټپلې نشته دی، څوک تمویلولی نشي، څوک تجهیزولی نشي. او دا هغه کړنې او د هغه داعیې په بنیاد باندې چې په افغانستان کې د کفارو، په افغانستان کې د خارجیانو د اشغال په مقابل کې جنګېدل اوس هیڅ دایه نه لري دا خلک. نو دوی باید څه وکړي؟ عملا خپله لاس په کار شي، عملا اقدام وکړو. فکر کومه چې ډېر بد ګاونډي سره مخامخ یستو، ډېر ظالم ګاونډي سره مخامخ یستو چې حتی زموږ په ماشومانو باندې رحم نه کوي. صحیح شو، بیا راګرځم انشاءالله. عابد صاحب د دغسې بریدونو ځواب به څه وي؟ اوس به امارت څه کوي؟ سلامونه احترامات جناب صافی صاحب، تاسو ته او محترم قدرمن میلمانه او محترم لیدونکو اورېدونکو ته. ګورې افغانستان په بریدونو او په جنګونو کې ډېر مخینه تاریخ لري. که دې ته راشو، لومړی که لږ شاته راتاو شو، د دغه هېواد دغه حکومتي جوړښت څنګه رامنځته سو او څنګه دی بغیر د دې نه. ګورې د واک ټاکنې له مخې دا یو فیډرالي تش په نوم فیډرال دی، د تمرکز له مخې تش په نوم جمهوریت دی، د جوړښت له مخې تش په نوم پارلمان دی چې دا څو موده مخکې 2 بیلونه پې باندې پاس کړل. د ډیورنډ برطانوي کس د هغې تقسیم نه وروسته چې دا په یو خیالي جغرافیه په نوم باندې ونوموه چې پاکستان دی، له هغه وروسته تر دا اوسه پورې جوړ دی دپاره دی چې د هغه 2 هېوادو په نظر د هغوی د ګټې جوړ دی دپاره دی چې څنګه نه تنها افغانستان، نه تنها سیمې هېوادونه، بلکې اسیا لپاره دا یو د استخباراتي او د استخباراتي سازمانونو د پروژو یو میله ده او بازار دی چې دوی دې نه دوی خپل هغه ګټه پورته کوي. یعنی په اسیا کې غربیان د پروژې لپاره بل داسې یو کومې اداره نه لري لکه پاکستان چې په عربو کې هغه اسرائیل هېواد لري. یعنې د خپل هغه استراتیژیک او استخباراتي پروژو لپاره دوی داسې خپل داسې ځان لپاره کوم مدیریت نه لري چې هلته دوی مدیریت پکې وکړي بغیر د دغه مزدور هېواد نه، چې دا پکې مخینه تاریخ هم لري او کړي هم دي چې په 16 لسیزو کې افغانستان باندې دوی دغه تجاوزونه کوي. بغیر د دې نه چې دوی ټول پرمختګونه، واړه پرمختګونه دا د افغانستان په تخریب کې ویني. نو دا جوړ دی دپاره دی چې څنګه د دې هېواد سره دوی دښمني وکړي سره د سیمې هېوادو. نو خو افغانستان دوی په مقابل کې ګوره په جنګونو کې ډېر مخینه تاریخ لري. برطانیا په افغانستان کې 3 واره یرغل وکړ، خو هر وار سره آخر د توبې په ژبه په خپله د افغانستان بهرنی حاکمیت هم په رسمیت وپېژانده. 3 واره دلته یرغل وکړ. وروسته بیا روسیا سویچ یونین په نوم باندې جماهیر شوروي دلته راغلل، 2 کاله وخت تېر کړ. نه تنها چې افغانستان کې ناکام سول او له دغه ځای په بربادۍ ووتل، بلکې هغه د افغانستان ته راتګ او د دوی یرغل دلته بیا بیرته وتو د دوی د سویټ یونین د اتحادیې ړنګېدو لامل هم افغانستان شو چې په 14 ټوټو باندې وویشل شو. بیا چې ګورموف هغلته سیند په غاړه تېرېده، دوی وویل وایي چا چې دغه فیصله کړی چې افغانستان ته موږ لاړ شو او دلته یرغل وکړو، دغه هېواد کې شتون وکړو، وخت تېر کړو، حاکمیت ترلاسه کړو، ډېر سهو یې کړی دی. دغه خلکو سره جنګېدل ډېر ناممکن دی. ورپسې ګوره امریکایان دلته راغلل. اصل کې دوی دغه افغانستان تاریخ نه دوی خبر نه دي، بیا ناخبره خلک دي، ځکه د دوی په د عقلي او منطقي غیر منطقي او دغه غیر معقول خبرو په کړنو باندې هم دلالت کوي چې غیر ارادي کړنې کوي. یعنی دوی ناخبر دي، کاملا دوی پالیسي نه خبر نه دي. بیا دوی امریکایان درته راغلل د جمع مستقیم 48 هېوادو، غیر مستقیم 2 هېوادو سره چې افغانستان ته راغلل، اتحادیه جمع ناټو. دوی دلته 20 کاله وخت تېر کړ، خو بیا یې هم ونه وخت بیا هم دلته کامیاب نه سول، سره د مالی او د ځاني زیانونو چې مالی زیان دوی تقریبا د امریکا براون پوهنتون 26 تریلیونه ډالر تخمین کړی چې په افغانستان کې موږ مصرف شوی دی. بیا دوی لیکلی دی دغه 26 تریلیونه ډالر چې افغانستان کې مصرف شوی، دوی وایي دا د امریکې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې موږ د قلم په ژبه 26 تریلیونه ډالر مصرف نو مخلو په افغانستان کې چې موږ نه شوی. نه تنها چې دوی دلته ناکام شول، نړۍ ته وشرمېدل. اتحادیې هم د 2014 کال نه دوی په بېلېدو روان شول.
یعنی دوی د افغانستان تاریخ نه کاملا خبر نه دي. او بل که دوی دلته افغانانو سره جنګیږي، ګوره افغانانو سره جنګېدل زه دا مبالغه نه کوم. تاسو واورئ داسې مثال لري افغانانو سره جنګېدل لکه لوی بحر په مقابل کې خیالي د شګو بندونه جوړ کړي او بیا ووایي چې زه به دا بندونه کامیابوم. افغانانو سره جنګېدل ډېر سخت ناممکن دی. دوی په تاریخ کې درې هغه امپراتوریو ته ماتې ورکړی چې هغه په نړۍ کې د هجمونیک برسېره د یک قطبي دعوی درلوده چې هغه په افغانستان کې ماتې خوړلې. نو نشي کولی چې دوی افغانانو سره وجنګېږي، بلکې دوی کې یو خاصه کړۍ ده خپل مادیاتو دپاره چې هغه د دوی نظام هغه یو د اتروټنیزم طرف ته روان دی. په اتروټنیزم کې بیا هغه لیګارشي چې کوم یو د دوی خاص کړۍ ده او دیکتاتوري چلوي چې هغه د هغوی پروژې لپاره کار کوي، د هغوی په خوله دا کار کوي او دا ناکامۍ سره مخ دي. بعیده نه ده بیا هغه ورځ چې دغه مقدمات د دوی د ړنګېدو لاملونه ګرځي. ځکه هر وخت چې یو ملک ړنګېږي او هغه له منځه ځي، تاریخونه دا ثابته کړی داسې کړنې کوي لکه اوس چې پاکستان په مخ اچولي دي. یعنې دا به په تاریخ تاسو یاد ساتئ چې د پاکستان د تجزیې او د ړنګېدو په تاریخو کې به لیکل کېږي چې دغه مقدمات دوی ترسره کوي، ځکه په داخل کې چې کوم مشروعیت و کامل دوی له لاسه ورکړی دی. صحیح، کورادن بیا راګرځم انشاءالله بیا راګرځم. احمدزی صاحب تا ته هم ښه راغلاست، خپرونې ته پخیر راغلي. د مېلمنو نظرونه به دې اورېدلي حتما د پاکستان د جنګ په تړاو باندې، د تازه برید په تړاو باندې. البته ولې بار بار پاکستان افغانستان سره ځان په جنګ کې ښکېل کوي؟ موږ قوي یو، موږ امپراتوریو ته ماتې ورکړي دي او امریکا تازه ماته شوې، دلته انګلیس مات شوی، روسان مات شوي. دا سبق دوی باید اخیستی و. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته هوتک صاحب هم فکر کوم د سکایپ له لارې دغه ته هم سلام وړاندې کوم. ګورئ که لږ شاته لاړ سو، تاسې وګورئ پاکستاني رژیم تېره ورځ په خپل افسي ځواکونو باندې د دوی اسای برید وکړ چې هلته یې څو کسان ووژل. دغه برید چې دوی ترسره کړه موږ پر دې باور و چې خپله ISI او د پاکستان پوج پاکستان دننه کې دا برید ترسره کړی ده، ځکه چې د دغه برید یوه مسله دا وه چې مخکې هم داسې برید ترسره کړی او ځان ته په پښتونخوا کې د عملیاتو او د خلکو د نیولو مشروعیت ورکاوه. یو ځل بیا هلته برید ترسره کړه. د دې برید د ترسره کولو یو علت دا و چې دوی په پرزي کرښه اخواړه قومونو باندې سار زیات کړي. هغه چې دوی سره همغږي دي هغه وستایي، هغه چې د دوی پر ضد باندې دي هغوی ونیسي، هغوی وساري، هغوی زندان ته بوځي او داسې تصویر خپور کړي چې کوم بریدونه ترسره کیږي دا د پښتونخوا کې دوی TTP یا نورو خلکو ته ځای ورکوي، هغه راځي دلته بریدونه کوي. یعنې پوج کوشش وکړ چې خپل راتلونکو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي. دوهم باز دا وګورئ په سیمه ییزه کچه باندې د ترکیې پلاوی را روان ده، پاکستان ته همدارنګه سعودي د منځګړیتوب ویلې او ایران د سیمه ییز اجماع بحث مطرح کوي. پاکستانی لوري په داسې وخت کې په خپل ځان باندې برید وکړ، په خپل افسي ځواکونو باندې برید وکړ تر څو له افغانستان سره د جګړې یا د دغو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي. نړۍ ته داسې ښیي چې دوی پر موږ باندې برید وکړ یا دغه پرونی برید په افغانستان باندې دغه کوي. هغه په تاسې دوی د استخباراتي چینلونه چې موږ یې هره ورځ څارو دوی همدا وایي چې دا له افغانستان نه راځي او پر موږ باندې برید کوي. نو اوس هغوی ته داسې تصویر ورکوي چې دغه برید چې هلته ترسره سو موږ د دې برید په ځوابي کې بیرته برید ترسره کړ. موږ اوربند ته ژمن پاتې وو، اسلامي امارت اوربند مات کړ، ځکه دوی له هغو اوربند نه کله چې ترکیې کې رامنځته سوی ده داسې په سیمه ییزه کچه باندې ښیي چې دا اوربند دی چې اسلامي امارت به برید نه کوي. د TTP برید یا بل برید چې هلته دوی کېږي هغه داسې انګیري چې دا د افغانستان له جغرافیې نه راغلی، یعنې اوربند دوی مات کړی ده. نو په دې اساس باندې دوی هلته خپله د خپل برید د مشروعیت لپاره خپل خلک ووژل او له هغې نه وروسته په افغانستان باندې برید وکړ. او دغه برید اوس په راتلونکي غونډو کې داسې تشبیه کوي هغوی ته به وایي چې دوی پر موږ باندې برید وکړه او موږ د دې مشروعیت ځان ته ورکوو چې خپل غچ بیرته واخلو په افغانستان باندې برید نو ته وایي چې بل برید به نه کوي دې نه وروسته؟ اوس وګورو چې دوی له دې نه وروسته څه کوي. د موږ اسلامي امارت د دوی په وړاندې کوم لوری انتخابوي، خو پاکستانی لوری به فی الحال چې دغه بریدونه یې کړي دوی به منتظر پاتې سي. زه وایم چې دوی به نور برید ته لاړ نه سي همدومره. او په کار څه دي موږ وګورو چې د موږ د ډیپلوماسۍ ادرس څنګه تصمیم نیونه کوي. آیا موږ دې ته منتظر پاتې کیږو چې د دریمان وګورو چې هغه کې ترکیه ده، قطر ده، مثلا نورو هیوادونه ویلي هغو ته د احترام په شکل باندې منتظر پاتې کیږو چې هغوی څنګه پرېکړه کوي، او که نه نور وایو چې دوه ځلې موږ دوی ته منتظر پاتې سو، دریم شرط نه ازمایو. دا به موږ د ډیپلوماسۍ ادرس ته وګورو چې هغوی څه کوي او ټول افغانان او خلک د هغوی د پرېکړې درناوی کوي.
دوهم بحث دا ده چې دوی په سیمه ییزه اجماع کې چې ایران ویلي چې موږ به یې رامنځته کړو، دوی هرکلی کړی. د دوی کوشش دا ده چې دغه د ټي ټي پي خطر یو سیمه ییز خطر معرفي کړي، یعنې داسې وایي چې دغه ټي ټي پي سیمې ته خطر ده او د اسلامي امارت هغه باور کمرنګه کړي چې نه داعش سیمې ته خطر ده. ځکه د دوی کوشش دا ده چې ټي ټي پي سیمې ته خطر وښیي او د ملګرو ملتونو له سازمان نه د افریقا کې چې کوم فارمټ رامنځته شوی ده هلته دوی ورسره جنګیږي چې 15% پیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورکوي هغه ترلاسه کړي. اوس نو د دوی کوشش دا ده چې په سیمه کې نامني ته لمنه وهي. د دغې نامني له وجې یو هڅه کوي چې له امریکایي لوري نه پیسې ترلاسه کړي د امنیت شورا نه، دوهم هڅه دا ده چې له چین نه پیسې ترلاسه کړي، ځکه هغوی ته دا وایي چې دا نامني په بلوچستان کې هم ده او په بلوچستان کې تاسو 8 میلیارډ ډالر مصارف کړي دي او دغه مصارف چې تاسو غواړئ چې دا عملی کړئ مخکې ولاړ شي دلته باید امنیت تامین شي او دا امنیت موږ تامینوو چې تاسو باید له موږ سره مرسته وکړئ. یوه مرسته باید تاسو دا وکړئ چې اسلامي امارت سره تعامل کم کړئ، په هغوی فشار راوړئ چې ټي ټي پي مهار کړي، او دوهمه مرسته دا چې موږ سره مالي همکاري وکړي. نو اوس پاکستان د تیر په شکل باندې دوه ګونه لوبې کوي، خو دا ځل دوی ته لوبه اسانه نه ده. ځکه اسانه نه ده چې سیمه او نړۍ دې ته جوړه شوې ده چې پاکستان نور د تجزیې خواته ځي او له دغه حالت نه نور روان شوی ده بل حالت ته. د دې د ثبوت لپاره موږ او تاسو وینو چې تیره ورځ د هند د دفاع وزیر ویلي چې سند په نږدې وخت کې د مونږ خاوره کېږي. څه معنی؟ یعنې هغوی پر دې باندې پوهېږي چې دلته داسې یو حرکت روان ده چې پاکستان د تجزیې خواته څه وکوي او د تجزیې خواته بیایي. ټرمپ چین ته را روان ده، په چین کې به د چین له ولسمشر سره د ټرمپ یوه مسله دا وي چې پاکستان څه رقم تقسیم کړي، ځکه چې چینایان کوشش کوي چې بلوچستان کې کوم خپلواک حکومت رامنځته کېږي یا مملکت رامنځته کېږي په هغوی باندې دوی واک ولري. همدارنګه امریکایي لوري کوشش کوي چې پاکستان وړکی کړي، ځکه یې وړکی کړي چې 240 میلیون نفوس نور نشي کنټرولولی او دوی به یوازې ځان د پنجاب د ځان لپاره پرېږدي. د وروستۍ ناسته چې د پوتین او د ټرمپ ترمنځ ترسره سوله یوه مسله دا په هغې کې ولې چې پوتین به اوکراین معامله کې په پاکستان باندې یوه برخه به پاکستان ته رسیږي. یعنې اوس درې قدرتونه چې په هغې کې امریکایان دي، چینایان دي، روسان دي، د پاکستان په تقسیم باندې بحث کوي چې څنګه پاکستان عادلانه تقسیم کړي چې ټولې خواوې پر هغې باندې راضي شي. نو اوس چینایان کوشش کوي چې بلوچستان د ځان کې، امریکایان کوشش کوي چې په پنجاب باندې کنټرول ولري تر څو راتلونکي دغه پروژې چې اوس پاکستان باندې عملي کوي بیا په پنجاب باندې عملي کړي، ځکه اوس 240 میلیون نفوس امریکایان نشي کنټرولولی. مخکې مې اشاره درلودله چې دا مقدمه پاکستان شروع کړې د خپلې تجزیې دپاره. نه، د پاکستان وجود داسې رامنځته شوی چې باید تجزیه شي، ځکه هلته د هویت بحران په ډېره لوړه کچه باندې موجود ده. هغه ځای کې هغوی هویت بحران سره مواجه دي. اوس هلته پښتانه ځان ته دي، سندان ځان ته دي، بلوچان ځان ته دي، پنجاب یې ځان ته ده. د دوی دغه شکل داسې جوړ شوی چې باید په راتلونکي کې تجزیه شي، ځکه هلته د هویت بحران ډېر ژور ده. کومو هیوادونو کې چې هویتي بحران ژور وي هغه نشي کولی چې د یو هویت لاندې خلک راټول کړي. نو اوس پاکستان نه توانېږي چې د یو هویت لاندې دا خلک راټول کړي، خلک منسجم کړي، لکه څرنګه چې بنګلادیش له دوی نه جدا شي. نو اوس د دوی جوړښت داسې رامنځته شوی دی چې دوی باید په راتلونکي کې تجزیه شي، کوچنی شي. ځکه باید کوچنی شي چې موږ دې ته پروژه وایي. پروژه هغه څه ته وایي چې مشخص وخت او مشخص پای لري او د مشخصو اهدافو لپاره جوړه شوي. نو اوس پروژه اوږدمهاله نه چې ټول عمر لپاره به کار کوي، د هغه پای هم رارسېږي. نو اوس د دغې پروژې پای ده. اساسي مسله دا ده چې کوم حرکت پر دوی باندې غربیانو پیل کړی، امریکایانو اوس په سیمه باندې په دوی باندې پیل کړی، دا د دوی د تجزیې بحث دی چې دوی تجزیه کوي. ګوره بل دوی موږ سره په جنګ باندې ښکېل شوي دي، له هند سره په جنګ باندې ښکېل شوي دي. اوس که دوی سره موږ جګړې ته لاړ شو، هند هم پر دوی باندې برید کوي. هغه سناریو تکرارېږي کوم چې د بنګلادیش د جدایي په وخت کې تکرار شوه. هلته هم پاکستان هم د بنګلادیش له ازادي غوښتونکو سره درګیره سو په جنګ کې او هم له هند سره درګیره سو، ځکه چې دوی نه توانېدل چې په دوه جبهو کې جګړه وکړي. نو همدغه علت وسو چې د دوی قدرت تقسیم سو او بنګلادیش له دوی نه جدا سو. اوس که یو ځل بیا دوی موږ سره اوږدمهاله جګړې ته داخلېږي، نو هند دې ته منتظر پاتې، ځکه تیار هلته برید شوی او پریا په پاکستان باندې ده. هغه مسلې بیا رابرسېره کوي او په پاکستان باندې برید کوي. پاکستان په دوه جبهو کې بند پاتې کېږي او د تجزیې عوامل شروع کېږي. خو تجزیه لوی قدرتونه کوي. هغوی څنګه پر دې باندې جوړ راځي؟ صحیح شو. کورادن بیا راګرځم انشاءالله. هوتک صاحب، میلمنو نظر دا و چې پاکستان تجزیه کېږي او هغه مقدمه یې شروع شوې ده او د دې تجزیه لپاره درې لوی ابرقدرتونه په دې فکر کې دي چې څنګه پاکستان تجزیه کړي. اوس که پاکستان تجزیه کېږي، په افغانستان باندې دوی تازه برید کړی دی، زموږ عکس العمل به د دوی په مقابل کې څه وي؟ چوپ پاتې شو او که نه باید همداسې مقابل عمل ترسره شي خپل غچ واخلو؟ ګوره مفتي صاحب، واضح خبره دلته دا ده چې په تمامه معنا باندې د افغانستان د ارضي تمامیت نه د دفاع کول د ملت حق ده. موږ خپل حق باندې دریږو. موږ نه غواړو چې په تمامه معنا باندې متجاوزین واوسي. غلام دې عمله د موږ ستراتیژي، پالیسي او د موږ کره غوښتنې همدغه دي چې نه مو نظام د چا لپاره خطر ده، نه مو جغرافیه د چا په ضد باندې استفاده کړي. دا د موږ هغه ستر خطونه دي چې
په نړیواله سطح باندې دننه موږ اوس د یو قدرت په توګه او یا هم د یو اعتماد او د اعتبار درشل ته رسولي یو. دغه اعتماد او باور له همدې امله را یو رامنځته شوی دی چې همیشه موږ مظلوم پاتې شوي. په ټوله کې که چیرې متجاوزین واوسي نو دا درس په واضح توګه باندې هم د موږ هیوادوالو ته او هم په نړیواله سطح باندې ټولو ته معلوم ده. که انګریزان په افغانستان باندې متجاوزین وو خپله پایله یې خپله ترلاسه کړې ده او نتیجه هم همدغه وه چې د دوی هغه لویه امپراتوري د په یوه بریتانیا باندې بدله شوې ده. او که موږ بیا د روسانو یا د شوروي په وړاندې باندې مبارزه کړې ده دا واضح ده چې موږ د اشغال او د هغوی د جبر ظلم او د 10 کلو په اوږدو کې د تړاک د تېرولو نه وروسته هغه شوروي په روسیه باندې بدل شوی ده او محدود شوی ده. او امریکایان هم هغه د اوس تقریبا په ټوله نړۍ کې د یو داسې بلاک سره مخامخ شوي دي چې خپلې سیمې او خپله غوښتنې او خپلې موخې نشي عملي کولی. په کور دننه باندې هم له مشکلاتو سره مخامخ ده. رابطو دې ته چې دا خپله د پاکستان جغرافیه یوه مجازي جغرافیه ده، لکه څنګه چې احمدزي صاحب اشاره ورته وکړله. نه یوازې دا چې د دوی دغه پاشل او تجزیه یقیني بللی شمه، ترڅنګ یې دا هم ویلی شمه چې بله چاره نه لري چې پاکستان نور تجزیه نه شي. تاسو د سند د وزیر د دفاع د هندوستان د وزیر دفاع خبره پرون ورځ په رسنیو کې واضح توګه باندې وویل چې سند د پاکستان خاوره نه بلکې د هندوستان یوه خاوره ده. په هغه وختو کې هم نه وه منلې او موږ هم نه ده منلې. دویمه مسله د پښتونخوا مسله ده. له 1940 کال نه را په دې خوا باندې چې کله د پاکستان موجودیت راته د افغانستان هغه چارواکو چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دغه موجودیت په دغه نامه باندې رد کړی ده. دا د بلوچستان ساحه هم په هغه شکل باندې یعنې پښتونخوا په هغه وختو کې هم افغانانو نه ده منلې او دا یو صراحت ده چې موږ د خپلې غوښتنه لرو چې خپله خاوره تر اټکه پورې را خپله کړو. دا یې دویمه برخه شوله. بلوچان هم د خپلې ازادۍ لپاره دا کلونه دي چې مبارزه یې د دوی په وړاندې باندې رامنځته کړې ده او موجوده ده. خپله پنجاب پاتې کېږي. دغه پنجابیان هم هغه پنجابیان دي چې له هندوستان نه په هغه وختو کې له الجناس سره د تعامل او د هغوی سره د سولې یا له هغوی سره د دغه حکومت د رامنځته کېدلو یا د دغې جغرافیې د رامنځته کېدلو په تړاو باندې یو توافق شوی دی چې دا پنجابیان چې اسلام پال یې ورویلېږل خپله پاکستان ته. دا خپله یوه مجازي برخه ده. له هغه نه را په دې خوا باندې دوی بحران باید د دوی ملتونه درک کړي. دوی هغه د سیمې هیوادونه باید دا مسله درک کړي چې اوسنی پاکستان لکه څنګه چې له هویتي بحران سره مخامخ ده، داسې یو قدرت یې دلته متمرکز کړی و چې دوی د فدرالي حکومت په نامه باندې یاداوه. خو دغه حکومت هلته په صوبایي چوکاټ کې دننه متوازن حکومتداري نه لري، پاشل شوې ده. سندیان ناراضه دي، بلوچان ناراضه دي، پښتونخوا ناراضه ده او خپله پنجاب غاصب بولي. دوم اقتصادي بحران ده. د حکومتدارۍ له وجې نه دلته بحرانونه په دې حد ته رسېدلي دي چې هلته اوس د خوړو او اولیه موادو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي او مختلف ستونزې یو په بل پسې اضافه کېږي. په تېره لابیا چې د افغانستان سره تجارت هم وتړل سه او یا هم د مرکزي اسیا سره هغه شریان وتړل سه چې پاکستان تر تغذیه کېده، دا به هم د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ باندې مجبوریدونکی وي. ټولنیز بحران یې تاسې ګورئ چې هلته د همدغه پوځ لخوا د ایسای لخوا نه په ټولنه کې په زرګونو خلک وژل شوي، په زرګونو خلک ورک شوي دي، په زرګونو ستونزې راولاړې کړي دي. سیاسي بحران یې لکه مخکې چې بخت کې اشاره ورته وکړله چې دا 4-5 صدراعظمان په څه شکل خلاص شوي دي، څه رقم یې له منځه وړي دي، ولې مارشالاتو کې رامنځته کېږي، ولې پوځیان جبر کوي، ظلم کوي. د سیمه ییز بحران یې په ټولو همسایګانو کې دننه هېڅ دوست نه لري. هندوستان دوست نه ده، بنګلادیش ورته دوست نه ده، افغانستان ورته دوست نه ده او ایران هم ورته دوست نه ده. له همدغه امله یو چټل جوړښت یې بللی شو، یو چټل نظام پکې مسلط ده. له همدغه امله له ټولو همسایګانو سره ښکېل پاتې شوی ده. دا په ټوله معنا باندې که داسې ووایو چې بل څوک په دې باندې تجزیه تحمیلوي، د ما په آن باندې د پاکستان متدین ولسونه دې په دې باندې پوه شي چې له همدغه رژیم له امله چې په پاکستان باندې مسلط کړی دی، دغه ټول ناکارونه په تاسو باندې هم دوی مسلط کړي دي او تاسو یو لویه کندې ته غورځوي. هغه وخت کنده به بیا د تاسو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي چې له هغې نه راګرځي. له دې نه چې داسې رژیم له منځه یوسئ
چې هغه نه له سیمې سره جوړ وي، نه له ولسونو سره جوړ وي، نه له ټولنې سره جوړ وي او نه په نړیواله سطح باندې اعتبار لري. د دې په وړاندې راپورته کېدنه فکر کوم دا د همغه د پاکستان د ملتونو حق هم د په یوازې د دې باندې چې افغانستان د هغوی په وړاندې باندې درېږي. کور ودان ډېره زیاته مننه. صادق صاحب، په دغسې شرایطو کې چې هند، سعودي عربستان، ترکیه او همدارنګه ایران دوی را وړاندې شوي دي، منځګړیتوب هڅه کوي، غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې حل کړي او دوی تازه برید په افغانستان باندې وکاوه. اوس سټیج د اسلامي امارات یا دریځ د اسلامي امارات به څه ډول وي؟ څه به اختیار کړي اسلامي امارات په دغسې شرایطو کې چې هلته د خبرو لپاره هم وخت ټاکل شوی دی یا ټاکل کېږي به او ترکیې پلاوی به پاکستان ته راځي، ایران هم منځګړیتوب کوي، څه کول پکار دي؟ داسې ده چې د ګاونډیو هیوادونو که ایران دی، سعودي عربستان دی، قطر دی، ترکیه ده، د دوی د مسلمانۍ نه، د دوی د روغنیتۍ نه، د دوی د دغه اخلاص نه ډېره زیاته مننه به وکړو. انما المؤمنون اخوه په بنیاد به ورته ووایو چې یقینا موږ مسلمانان یو، که د یو دوه مسلمانانو په منځ کې جګړه کېږي، یو دریم مسلمان باید راپاڅېږي د هغوی په منځ کې صلح وکړي. والصلح خیر، صلح دا خیر دی. خو که چا سره خبرې کېږي چې په خبرو خو پوه شي که نه، دوی خو د خبرو خلک نه دی. زه دا نه منم چې په پاکستان کې دي بریدونه د دوی د خپل کړیو د طرفه کېږي. دا خو یو ډول موږ هغوی ته برات پې ورکوو چې هلته څه مشکل نشته دی. دوی خپله مشکل پیدا کوي او د هغه مشکل د حل لپاره باید یو هیواد ته ګریوان ته لاس ور واچوي، د یو چا نه پیسې واخلي او هغه پراجکټ یا پروژې چې دي هغه باید عملي کړي. نه، داسې نه ده. داسې ده چې هلته عملي ډول BLA بلوچ لیبریشن آرمی، BLF بلوچ لیبریشن فرنٹ، TTP تحریک طالبان پاکستان او همداسې PTI وګورئ چې د عمران خان یوه ډله ده، یعنی د هغوی صدر اعظم د دې ملک صدر اعظم د هغه لوی پارټۍ یو رئیس یا مشر بندي کړی دی. نو دلته معنا دا شوله چې دا په یو ژور سیاسي بحران، امنیتي، اقتصادي بحران دوی خپله نه دی کړی. نه نه نه، دا په دوی شوی دی. چا کړی دی؟ TTP کړی دی. TTP څوک ده؟ ما یې مخکې تشریح وکړله. TTP پی پکې څه معنا؟ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان دوی وایي. دا نوم دوی ایښی دی، دا څه نړیوال نوم نه دی او دا نړیواله پدیده هم نه ده، دا ستا خپله پدیده ده. ولې ANP سم ونه چلېده؟ ولې PTM ولې صحیح نه چلیږي؟ ولې په خیمو باندې اور لګې؟ ولې د پښتنو غږ ډبې؟ ولې د بلوچانو په مخ کې حایل شوی؟ ولې د هغوی د ټولو منابعو نه استفاده کې، د هغوی د بندرونو نه استفاده کې، د هغوی د ځمکې او د هوا نه استفاده کې او د هغه ته څه نه ورکې؟ دا خو څه معنا؟ لکه څنګه چې مخکې احمدزي صاحب اشاره وکړله چې تاسو خو هویت نه لرئ. موږ ځان ته ویو افغانان، موږ ویو افغانان یې سو، صحیح ده. ته ځان ته څه ویې؟ پاکستانی څه معنا؟ اوس ګوره، افغان د افغانستان نه اخیستل شوی دی. ته څه شی؟ اوس که یو ته ګورو بلوچستان دا سر د وخت نه دا غږ کوي، د 40 نه دا غږ پر شروع کړی چې او دا آواز اوچتوي، که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، که جونې دي، دا اوس بندیان کېږي. هتکړۍ د دوی په اصطلاح زولانې لاس ته اچول کېږي او په موټرو کې خېجول کېږي او وړل کېږي. دا څوک دي؟ دا غږ دی، دا د بلوچانو غږ دی، دا د پښتنو غږ دی، دا د سندیانو غږ دی. بالاخره چې د سندیانو غږ دی بدرګه نه که هند به وایي چې سند از هند است، مجبور دی چې سند دا غږ وکړي. یا مثلا بنګال، تا د بنګال سیاسي حقوق ادا نه کړل، هغه انتخابات چې هلته ګټل شوي وو هغه دې ونه منه، بالاخره پوځ مداخله وکړه. د پوځ مداخلې څه وکړل؟ تجزیه یې کړلې. یوه لویه خطا، یوه لویه جغرافیه درنه بیله کړله، یوه ټوټه درنه بیله کړله. یا مثلا مقبوضه کشمیر او آزاد کشمیر څه هلته روان؟ ای د هغوی خلکو حقوقو دپاره ته مبارزه کې؟ نه. په افغانستان کې چې ته د مهاجرو دپاره دي کم تر شای ودرېدلې، دې دپاره چې روسان وټکول شي، دې دپاره چې کمونیزم وټکول شي، دې دپاره چې افغانستان او د افغانستان خلک بیرته برلاسي شي او خپل هیواد ته لاړ شي، اوس یې څنګه راشړي؟ تا نه ویلې چې جهاد افغانستان دفاعي پاکستان؟ اوس څه وایي؟ ته زمونږ په مخ کې سترګې هم نه لري. او دا چې نړیوال ویو چې اوس مثلا 3 لوی هیوادونه غواړي چې دا ټوټه کړي، معنا څه؟ معنا دا چې دوی پوهیږي چې دا پروژه دا مملکت د مملکت په حیث باندې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په نظامی لحاظ او په فکري لحاظ د هغوی په فکر دا څنګه جوړ شوی دی، څه وخته پورې باید دوام وکړي، څه وخت باید په هغوی ته نه ګټه واخیسته؟ بلې هغوی ترې نه ګټه واخیستله؟ چا جوړ کړی و؟ څونه چې کول هغه ګټه یې ترې واخیستله.
مثلا په افغانستان باندې دوی د افغانستان د لارې رال غوښتلي چې ګرمو اوبو ته ځان ورسوي، ځان یې وازمایي. هلته د روسان چې کله افغانستان ته رال، په دې باندې هم امریکایان پوه شولو چې راځه اوس د ویتنام د غچ اخیستلو ښه موقع ده. ولې چې دوی ته د انګلیسانو تاریخ معلوم و. څنګه چې عابد صاحب اشاره وکړه، دوی زموږ تاریخ نه دی لوستی. دوی فکر کوم دوی زموږ تاریخ بالکل په سترګو لیدلی دی. دوی د هغه وخت کې چې هندوستان تقسیم نه و، هندوستان بنګال نه و، هندوستان آزاد کشمیر او مقبوضه کشمیر او همداسې پاکستان نه و، د دې ځای نه به خلک په آسونو سورېدل. دا امپراتورانو، دا احمدشاه بابا و، دا مثلا غوري و، دا غزنوي و، د دوی دا لوکل سټاپونه چې په دې په سند باندې پاکستان دا چیرته وجود لري. نو رالو دې ته چې دوی د افغانانو په مقابل کې واقع شولو. بېشکه چې موږ به اټوم بم نه لرو، بېشکه چې موږ به ستا په شان باندې وسله نه لرو، خو ته فتوه زمانه غواړې. معنا څه؟ یو ډیره قوي، ډیره باریکه اشاره ده. که ته اټوم لري، موږ سره فتوه ده. که چېرته د جګړه پیل کړله او دا ناغېړي دې وکړله، دا د افغانستان د ټولو جنګونو نه دی. یعنی یو داسې انځور واغسته چې ته به هم ګواکې دلته چېرته بری حاصل کړي. که دا بری انګلیسانو حاصل کړی، تا ته دې مبارکي. که روسانو حاصل کړی، چې تا ته مو وایي چې ستا دې مبارکي. یا امریکایانو حاصل کړی، ته هغه وایي د مشر لار د کشر پولي. دا مشرانو چې کومه لارې اختیار کړې، دا خو کشر دی، فکر کوي راځه تم په دې پله باندې قدم کېده. دا پول باندې قدم ایښودل لکه د روسانو په شان تجزیه کېږي، لکه د برطانویانو په شان ورغونډېږي، لکه د امریکایانو په شان تورمخی کېږي. چې څنګه چې عابد صاحب اشاره وکړه چې 6 تریلیونه ډالر ورشه 15,000 عسکر دي لیونیان دي، په شفاخانو کې پراته دي. هر شپه سهار چې پاڅېږي او د شپې نیمه شپه پاڅېږي، هی کل می او هی سلیټ می، دا وژني می، حلالوي می. ولې؟ دا رواني بیماران شولو. څومره دي زخمیان دي، څومره د هغه شکلونه دلته بدل شوي دي. تاسې خپله ویلي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه موږ وکړله، ډېره نفسګیره جګړه تاسې دلته وکړه. د دې افغانانو تر شا څوک ولاړو؟ آیا په صادقانه ډول باندې څوک ولاړو؟ آیا په صادقانه ډول نن د افغانستان ستاسې د سوال مطابق چې موږ څه وکړو؟ موږ شاته داسې کوم ملګری دوست لرو په اقتصادي لحاظ؟ الله پیپلاینونه تېرو، په تجارتي لحاظ باندې هر سړی سینه ډبوي. خو که چېرته زما باندې حمله کېږي، څوک داسې شته چې زما تر شا ودرېږي؟ نه. خو دا راځه دا به ومنو، هغه یو خدای باندې بروسه په هره جګړه کې کړې ده. وایي که الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر یې در سره وي یک تنهایی. انشاءالله که زموږ سره الله ملګری دی. الله ولې ملګری دی؟ که وروسته باز ته موقع راله وبیا ویم، که نه چې وسې ویم. وخت خپرونې خلاص دی. فکر چې وخت خپرونې خلاص دی. بالکل په قرآن کې خدای پاک واضح وایي چې ان الله یدافع الذین آمنوا. زه مدافع کوم د هغه خلکو سره چې دوی ایمان راوړی دی، په دوی باندې ظلم شوی دی، دوی مهاجرت کړی دی، او دوی باندې دا ټول په موږ مهاجرت کړی دی. بلې په موږ ظلم شوی دی، بلې موږ مؤمنان یستو، بلې موږ دا ټولې کړنې د خپل وطن دپاره کړي دي. نو ان الله یدافع، الله زما تر شا ولاړ دی. انشاءالله دې چا پروا نه لرو. کورودن عابد صاحب، د جنگ تر شا امریکا ده، بحث کې یادونه وشو چې د جنگ تر شا امریکا ده او امریکا د جنگ په لاره باندې اچولی. خو مستقیم نه مذاکراتو کې امریکا لیدل کېږي، نه په مظاهره باندې د پاکستان ملاتړ کړی، نه د افغانستان په تړل سویلي دي. فکر کوئ چې دا ځل امریکا راوړاندې کېږي او دا ستونزه فکر کوئ چې امریکا حل کوي؟ په دې کې شک نشته چې دغه امید به وي چې وړاندې شي. دا اوس اگر که د غیر مستقیم جنگ دی د امریکې افغانانو سره، خو مستقیم هم کېدای شي څه تمه شته چې دی به وړاندې شي. خو زه دا وایم تقریبا دغه وروستۍ لسیزو کې په هېوادو باندې چې یرغلونه وسول امریکایانو وکړل، هلته یو ویلسونیزم نظریه وه. هغه نظریه د ټرمپ راتګ سره ورک شوی دی. اوس ټرمپیزم نظریه ده چې دی هم پخپله په د نظریو کې دی لګیا دی چې څه وکړي. چې په مقابل کې اوس پاکستان څو واره دی د خپل پروژې چې ورکړل شوي پروژې چې دې ته ورکړي دي، د هغوی لپاره دا غیر مستقیم یو ویښول دی چې زه لګیا یم کوم یو څه راکړه یا یو څه آمادګي درته ما نیولی دی، زه لګیا یم. نو دا ټرمپیزم نظریه ده چې هغه خپل تصمیم پرې نیسي چې زه څه وکړم. نو پاکستانیان اگر که دوی لګیا دي او ټرمپیزم نظریه نړۍ ته وړاندې کېږي او هغه به راځي. خو په دې کې شک نشته چې تر شا امریکایان دي او غربیان دي او دوی په مخه کوي او افغانستان جنگ لپاره په مخه اچوي. صحیح ده. یعنې فکر کوئ چې امریکا به دا ستونزه حل کړي، ځکه د څلورو هېوادونو خود قطر او ترکیې خپل هڅه وکړله، 3 ځلې مذاکرات ترسره شول، کومه پایله یې نه درلودله. او دا ځل هم که مذاکرات کېږي، فکر کوئ چې دغه هېوادونه بیا مفید تمامېږي؟ مفید خو ولې نه تمامېږي، ځکه نړیوال دپاره دا یو هغه امنیت شورا کې دا یو سند دی چې وړاندوینه کېږي او د دوی هغه کومې چې بدې کړنې دي هلته څرګندېږي. خو امریکا 20 کاله چې دلته وخت یې تېر کړی دی او دلته دی ناکامۍ سره مخامخ شوی دی، نو دا ډېره سخته ده چې دی به په اسانۍ سره دغه ته خپل
خپل قدمونه واخلي. صحیح شو کوردن احمد صاحب د امریکا راتګ په دغسې حالاتو کې میدان ته راتلل د امریکا یا په دغسې حالاتو کې مذاکرات ته راداخلېدل یا په دغسې حالاتو کې د یو هیواد تر شا درېدل ممکن دي او دا امکان لري چې امریکا دې اوس په دغسې حالاتو کې راوړاندې شي؟ ښه یو خو په دغو مسایلو باندې موږ ډېر زیات بحث کړی تقریبا په یوې میاشت کې دغه هره برخه د دې بحث ما ډېره څېړلې ده او ډېره که تاسو واضح ډېره مې خلکو ته واضح کړې ده او د نورو شنونکو دې کور ودانې بیا د همغې نه یو څه اخیستي دي او لا خپاره سوي دي نو زه ډېر کوشش نه کوم چې په هغو مسلو کې ډېر ننوځو سر کې وایو. نو یو مسله دا ده چې د امریکا مسله دا ده د پاکستان یو هدف دا ده چې موږ له امریکا سره مواجه کړي یعنی دلته داسې یو فضا د پاکستان هدف دا دی که د امریکا هدف دا دی؟ نه یو پاکستان چې دغه پروژه مخکې وړي یو هدف یې دا ده چې دا امریکا ته رسوي. کله چې امریکا ته رسیږي نو امریکا که مسله حل کوي یو څه غواړي هغه څه چې له موږ نه غواړي ممکن موږ امریکا سره مواجه سو ورې نه کړو یعنی څه چې امریکا غواړي. نو دلته یو تشنج ته چې امریکا غواړي امریکا خپلې ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې د پاکستان دا ګټه تعقیبوي چې موږ له امریکا سره مواجه کړي. دوهمه دا ده چې له هغوی نه پیسې ترلاسه کړي د ملګرو ملتونو او شورا یعنې داسې یو فارمټ رامنځته کړي لکه په افریقا کې رامنځته سوی. دریم باز دا ده چې ځان د توریزم قرباني ښیي او دغه پدیده یو سیمه پدیده ښیي. خو اوس لکه څرنګه چې مونږ وویلې چې پاکستان نور په دې مسله کې کامیاب نه ده یعنې نشي کوی چې نور برلاسه سي ځکه هغوی پر دې مسایلو باندې پوهېږي. اوس امریکایي لوري کوشش کوي چې پاکستان دلته درګیره کړي د همېغې پروژې لپاره چې نور دوی تجزیه سي یا که دوی پر موږ باندې دومره فشار واړي امریکا پر دې پوهېږي چې دغه فشار به هغومره وي چې ممکن اسلامي امارت تسلیم نه سي. هغوی دا اپشن هم ځان سره لري چې ممکن اسلامي امارت تسلیم نه شي موږ ته یو څه رانکړي لکه څرنګه چې په دوحې کې نه ورکول. نو بیا به زه څنګه کوم؟ نو امریکا سره اپشنونه ډیر دي یعنی اساسي او مهم اپشن دا ده چې امریکا له دغه جګړې نه داسې استفاده کوي چې پاکستان کوچنی کړي یعنی په دغه شکل باندې دوام ته نور پرې نږدي دا تجزیه کړي او د ځان د همدغو پروژو لپاره چې دا دومره کلونو کې استفاده ترې کوله او هغه استفاده کول د ځان لپاره یو کوچنی پنجاب پرېږدي چې نفوس یې کمي اقتصادي او امنیتي لحاظ نه ښه کنټرول کړی سي او ښې پروژې مخکې ووسي ځکه پاکستان نور وپاشل سو. بل بحث دا ده چې چین دلته ډېر رامخته سوی د امریکا پر دې پوهېږي چې چین په منطقه کې رقابت کوي چین مونږ نه پرېږدي. نو بلوچستان کې د چینایانو سرمایه ګزاري ډېره مهمه ده امریکایان پر دې پوهېږي چې له چین سره باید معامله وکړم روسان نور غواړي چې تودو اوبو ته ځان ورسوي هغه نه درېږي. نو دلته د معاملې شکل روان ده چې اوس لوی قدرتونه څنګه معامله وکړي په دې منطقه باندې. په دغه مسله کې هر په سیمه کې هیوادونه خپله پالیسي لري. مثلا موږ د هند ولیدله چې هغوی وایي سند باید د موږ برخه سي خو لوی قدرتونو پالیسي دا نه ده چې خاورې د نورو خاورو ته لوی قدرتونه یې ورکوي هند ته؟ نه مسله دغه ده که نه چې د لوی قدرتونو پالیسي دا نه ده چې هغوی د دا خلکو ته ورکړي یعنې د لوی قدرت پالیسي دا نه ده چې د موږ خاوره د موږ ته راکړي پښتونخوا بیرته د هغوی پالیسي دا ده چې دلته نوي حکومتونه جوړ کړي. خو دا پالیسیانې چې دا خاورې خلک له ځان سره یو ځای کولی شي دا هغه هیوادونه کولی شي چې ولسي ملاتړ ولري او د دې لپاره پالیسي ولري. اوس هند یو له هغو ممالکو نه ده چې لپاره پالیسي لري او د دې لپاره په کور دننه پراخ ملاتړ لري. ځکه که چیرې چینایان بلوچستان د خپل ځان لپاره یو جمهوریت رامنځته کوي یو هیواد رامنځته کوي نو هند دلته مخالفت کوي او غربیان هند له پامه نشي غورځولی. نو دلته داسې یو حالت هند رامنځته کوي داسې یو حالت ته زمینه مساعدوي چې غرب دې ته مجبوره کړي چې یو معامله وسي تر څو سند له هندوستان سره د هندوستان برخه سي. اوس موږ ته په کار ده چې موږ څنګه کولی شو چې پښتونخوا د خپل ځان برخه کړو. اولنۍ مسله د کورني ملاتړ برخه ډېره مسله ده. دوهم باز دلته دا ده چې څنګه پالیسي جوړولی سي یعنې ته څنګه کولی سي پالیسي جوړه کړې چې دا خاوره د ځان لکې. اوس ټول هیوادونه په پالیسي جوړولو باندې لګیا دي. د موږ د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبره په دې شکل باندې کوو چې دوی کولی سي د دغې مسلې لپاره چې وروسته له تجزیې صحیح دې موضوع ته به وروسته راشم وروسته که به د نظر راکړي. صحیح دا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي چې څه ډول پالیسي باید اختیار کړي دغسې وضعیت په مقابل کې. صحیح اتاق صاحب که زموږ غږ اورئ هند ته سره چې کوم سفرونه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ته سره شو بیا وروسته اوس د صنعت سوداګرۍ د وزیر سفر تر سره شو دا د پاکستان د بریدونو سره یو تصادف دی او که نه دا د جګړې یو علت دی؟ دا ډېر واضح ده چې پاکستانیانو په افغانستان کې د نن خپل ستراتیژیک تقریبا د څه باندې 4.5 لسیزو را په دې خوا باندې پلی کړی دی. حتی بهرنی سیاست تاسې د جنیوا ناسته خو به حتما وایي کله چې د افغانستان ازادي خپلېدله همدا پاکستانیانو چې په جنیوا کې د روسانو سره مذاکرات او په دې برخه کې د نن دوی دا مسیرونه مخته بول. دوی هم کله کله په دې باندې اعتراف کوي چې هغه د کابل یوه پیاله چای زموږ لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی تکبر کاوه دوی غرور وکړ دوی دغه تر څنګ په افغانستان کې د ټولو خواوو
که بازار یاد کړي، که معادن یاد کړي، که وګړي یاد کړي، که نیابت یاد کړي، که د افغانستان د ارزښتونه چې دفاع وه د خپلې دفاع په نامه باندې یاد کړي، که د مهاجرو په نامه باندې راشنونه او امکاناتو له غرب نه راتلل دا یاد کړي، که د تسلیحاتو او د وسلو راوړل و، که په ساختر لوټل و په افغانستان په جغرافیه کې دننه، که دلته مختلفې خواوې په جنګ باندې اچول و. دا ډېر یو غټ لیست ده، دومره غټ لیست ده چې سړی حیران ورته پاتې شي چې څومره ظلم ده چې له 1940 کال نه راهیسې د افغانستان په وړاندې باندې د دغه بدمرغې پالیسۍ له امله د ما په یاد دي ځینې پخوانیو د جهاد مشرانو به ویل چې موږ ته به ځینې امکانات راکول چې تاسې بندونه والوځوئ. ما په یو راپور کې د پخواني قومندانو په ننګرهار په حوزه کې د رحیم وردک په نامه باندې چې بیا په جمهوریت کې د وزیر د دفاع و، هغه یو وخت کې په خپل یاداشت کې لیکلي وو چې موږ ته ځینې وسلې راکول شو چې تاسې درونټه والوځوئ، تاسې نغلو والوځوئ. دا داسې امکانات. خو په هر صورت باندې د ټولنیزو بحرانونو د رامنځته کولو مسله د سیمه ییزو ګواښونو لامل د همدوی همدغه پلیتې پالیسۍ او دا برخې صحیح کور ودان خو دا چې اوس څنګه کور ودان د خپرونې وخت مو خلاص دی او تاسو ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. فقط یوه نقطه کې دا خبره راټولوم. ما وویل لکه څنګه زه د احمدزي صاحب د خبرې سره همغږی یم، د دوی دغه ناکرده پالیسۍ په دې سیمه کې اوس خپل ارزښت بایللی ده، هغه خپل بره مې بایللی ده، هغه ستونزې یې چې جوړې کړې وې فکر کوم چې اوس یې د خپل ځان د خوراک سوي دي. دوی به اوس نه له اسلامي هېوادونو نه پروژه واخیستلی شي او پیسې ترلاسه کړي، نه به له IMF نه پیسې ترلاسه کړي، نه به د سیپیک په د ساتلو لپاره له چینایانو نه پیسې ترلاسه کړي، نه به هم د عربي هېوادونو او د نورو برخو لپاره هغه به درایت ترلاسه کړي چې دوی په هغوی باندې ځان په ګران قیمت باندې خرڅ کړي، او نه به هم د خپلو ملتونو اذهان منحرف کړي چې په افغانستان یا په سیمه کې بلې جګړې کور ودان ډېره مننه ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه ورسره تر پایه وکتله. تر بیا بلې خپرونې په لوی رب سپارم. پاک الله مو مل شه.